تاسو به باور ونه کړئ خو دا دنیا چې موږ پکې ژوند کوو یو داسې طاقت لري چې که انسان پرې رحم ونه کړي نو همدا دنیا به مو له خاورو سره خاورې کړي. زه به نن تاسې ته د همداسې یوه طاقت خبره وکړم. یو طاقت چې نه بارود دي، نه توپ، نه ټانک. دا یو داسې شی دی چې که وچاودېږي نه ښار پاتې کېږي، نه خلک، نه کلتور، فقط خاوره، وړانګې او خاموشي. زه د اټومي بم خبره کوم. تاسو به حیران شئ. دا بم داسې نه دی لکه نور بمونه. دا د انسان عقل، ساینس او ظلم ګډ تخلیق دی. په دغه ویډیو کې د اټوم بم په اړه خورا مهم معلومات ورکړل شوي دي. خو پوهیږئ دا قصه له یوه ساده فکره شروع شوه. کله چې انسان پوه شو چې اتوم یعنې د مادې تر ټولو کوچنۍ ذره دننه یو پټ طاقت پروت دی. دا طاقت که خوشی شي نو غرونه چپه کوي، ښارونه لاهو کوي او نسلونه ورکوي. دا راز لومړی ځل د 1938 دوه آلماني ساینسپوهان اوټا هانټ او فریډ ستراسمن دا کشف وکړ او ناڅاپه یې ولیدل چې یورانیم دوه برخې شو. همدې یورانیم دومره انرژي خوشې کړه چې باور پرې نه کېدو. له هماغه ورځې نړۍ ته د بربادۍ یو خطرناک خبرداری ورکړل شو. یوې مجلې دا خبر خپور کړ او وروسته البرت انشتاین د نړۍ تر ټولو مشهور فیزیکپوه د امریکا ولسمشر ته یو لیک ولیږه. په دې لیک یې ولیکل که جرمني دا وسله لومړی جوړه کړي نو نړۍ به د سترې تباهۍ سره مخ شي. د دې لیک نه وروسته د امریکا منهاتن پروژیکټ پیل کړ. د تاریخ تر ټولو پټه او لویه ساینسي پروژه وه. شاوخوا 1,10,000 کسانو پکې کار کولو ترڅو یو بم جوړ کړي. یو داسې بم چې نړۍ مخکې نه و لیدلی. خو دا فقط کشف و. جوړول بیا د انسان له ضمیر سره جګړه وه. او بالاخره دوی د یورانیم 215 او پلوټونیم 219 نه هغه بم جوړ کړ چې نړۍ یې ولړزوله. بم ته ظاهرا ګوره شاید فقط یو فلزي ګول شی درته ښکاري، خو دننه یې هلته داسې مواد دي چې کله سره جنګیږي نو اتومونه تجزیه کیږي او تجزیې نه انرژي خوشې کیږي. لکه یو اور لګېدلی زنځیر غبرګون. یو نیوترون د اتوم زړه وچوي، هغه اتوم دوه کیږي، نور نیوترونونه خوشې کوي، هغوی نور اتومونه تجزیه کوي او دا سلسله دومره چټکه روانه وي چې په ملي ثانیه کې زرګونه غبرګونونه یو ځای کیږي. کله چې دا زنځیر غبرګون خپل عروج ته ورسیږي نو هلته بیا هر څه ختمیږي. یو غټ اور، یوه رڼا چې سترګې ړندوي، یو تاو چې هر څه ورسره سوځي او یوه هوایي څپه چې ښارونه له بنسټه لرې کوي. همدا اټوم بم امریکا د جاپان په هیروشیما وغورځوه. د 1945 کال د اګست 6 نیټه وه. په یوه لحظه کې شاوخوا 80,000 انسانان له دنیا لاړل. نه یې کور پاتې شو، نه ښار، نه د ماشوم چیغه، هر څه ورسره ختم شول. یوازې یو ګرد، یو سکوت او د انسان د ظلم ثبوت. تاسو ته کیدای شي پوښتنه پیدا شي چې دا بم څنګه جوړیږي. زه به درته په 5 مرحلو کې ساده ووایم. اول له یورانیم یا پلوټونیم نه خاصه ماده جلا کوي، هغه چې بسا کلونه او بډایه تخنیک غواړي. دا یورانیم 215 په همدغه اټوم بم کې استفاده کیږي. که چیرې تاسو یورانیم نه پیژنئ نو دا ویډیو ضرور وګورئ چې پوره خورا مهم معلومات ورکړل شوي دي. یورانیم یو طبیعي کیمیایي عنصر دی چې له ځمکې څخه راایستل کیږي. دا ډیر دروند، زیانمن خو همدومره خطرناک مواد دي. تر ټولو مهم ډول یې یورانیم 215 دی ځکه همدا ډول د اټومي بمونو لپاره کاریږي. یورانیم له ځمکې لاندې په کانونو کې موندل کیږي. ډیر وخت دا د ډبرو سره ګډ وي او بیا یې د خاصو ماشینونو په مرسته جلا کوي. په دوهمه مرحله کې دا مواد دومره پاکوي چې فقط یو کوچنی اندازه یې د بم لپاره کافي وي. دریمه مرحله کې دا مواد په داسې ترتیب سره د بم زړه کې ځای پر ځای کوي چې کله چاودنه پیل شي ټول اټومونه یو ځای تجزیه شي. څلورم د عامو باروتو یوه کره اندازه شاوخوا ایښودل کیږي چې بم ورته د فشار له لارې ماس حاصل کړي، یعنې ټول مواد یو ځای شي. پنځم یو کوچنی نیوترون سرچینه دننه وي چې د غبرګون شیرو ته اشاره ورکړي او پایله یوه زوروره د اور لمبه چې نه سر لري نه پای. دا بمونه عادي چاودنه نه کوي،
دا د ذرې قدرت آزادوي. که ته غواړې پوه شې دا څومره زور لري، که دغه بم په یوه ښار کې وچاودېږي نو په یوه لحظه کې به ښار د نقشې نه ورک شي. کورونه، مسجدونه، ښوونځي، انسانان، سپینګیري، ماشومان، هر څه به له منځه یوسي. او که دا بمونه د هایدروجن بم په شکل وي، د هایدروجن بم نو قدرت یې تر میلیونه چنده زیات وي. دا دومره زور لري چې نه یوازې ښار بلکې یو ولایت یا شاید یو هیواد ورسره ختم شي. خو دا هم واوره، دا بم یو وار وژنه نه کوي بلکې دا وژنې لسګونه کاله دوام لري، ځکه چې وړانګې یې پاتې کیږي، خاوره، اوبه، هوا، هر څه زهري کوي، ماشومان معلول زیږیږي، خلک سرطان نیسي، نسلونه یې تاوان ویني. همدا وخت دی چې موږ دا قدرت فقط د پوهې لپاره وپېژنو، نه د استعمال لپاره. نن ورځ شاوخوا 9 هیوادونه دا بمونه لري، او که فقط 5% اټومي وسلې وچاودې نو د انسانیت لپاره بس دي. نه به ښار پاتې وي، نه ژبه، نه تاریخ.